طالبان ورونو هغه داسې وایي چې د دوه علماو جنجال سو، یو د عز الدین ابن عبدالسلام شافعي او یو امام الحرمین الجویني شافعي، د دې دواړو مناظره شوله. امام الحرمین چې و طالبانو اول کې صلات الرغائب بدعت بلې، بیرته بیا د صلات الرغائب د استحباب خبره کوله. بیا امام الحرمین چې و د باغ ته ویلي چې ورته وایي د امام عز الدین ابن عبدالسلام ته وایي دای څنګه خلق لمانځنه دغه آیات چې د ابو جهل په حق راغلیو د بویل ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، دا آیات طالبانو امام الحرمین په عز الدین ابن عبدالسلام باندې محموله. هغه آیاتونه چې د کفر په اړه باندې راغلي وي د مسلمان په حق کې تطبیقول روا دي کنه دي روا. ما مخکې تاسو ته ویلو امام سیوطي کتاب جوړ کړی اللفظ الجوهري في رد خبات الجوجري، په دغه نامه سیوطي او رساله جوړ کړی دا، په دې کې امام سیوطي رد کړی چې دا بالکل جایز ده. کم آیاتونه چې د کافر په حق راغلي او مسلمانانو باندې تطبیقول روا دي، خو داسې تطبیقول طالبان ورونو چې دغه اصول برابر وي، داسې نه چې بخیل اسلام نه باندې وباسي. اوس دلته طالبان ورونو علامه ما تاسو ته مخکې ویلي ول بخیل ډېر وایي د طویل امام شهاب الدین الوسی په تفسیر روح المانی کې په هر علمي نوښت باندې چې غږیږي هغه طالبانو د سیوطي په دسترخوان باندې ډېر خوراکونه کوي. نو طالبان ورونو دلته یو خبر واورئ، یو سړی چې طالب روح المانی خبره کوي زه بیا تاسو پوي کوم. یو سړی د طالبان ورونو په مغصوب هم ځکه کې المنځ کوي، یو هم ځکه غصب ځکه د پیغام ځکه کې دی څوک کوي المنځ. نو هغه ته وایي منځ مکه ودلته ولې دلته منځ کوي؟ نو که یو هغه بیرته تاسو په جواب کې وایي رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، دای منځ کوي ته لمنځنه منع کوي. هغه آیات چې د ابو جهل په حق راغلي دلته مراتللی شي علماء استعمال کړی دا. یو بل سړی د طالبان ورونو هغه کو سم نه کوي، ورته د منځ مکه دا منځ مکه رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. نو دلته شهاب الدین نور هم دسي چې منځ کې دسي حالت ځان ته پیښ کړي چې هغه مناسب نه. نو علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله دلته دسي لیکلي دي چې یو طالبان ورونو د منځنه څوک منع کوي دا د ابو جهل په لار روان سړی دا ابو جهل منځنه سړی منع کوي. یو طالبانو یو نهي للمنځنه ده، یو نهي لغه وصف نه ده چې هغه وصف مقارن د للمنځ سره. دلته طالبانو بیا دغه نهي بیا جایز ده. دلته دوه نهي دي، یو نهي منع للمنځنه طالبانو منع ده، یو منع څه ده یو منع لغه وصف نه ده چې هغه للمنځ سره مقارن سي، ته د المنځ منع نه کوي دغه وصف منع کوي، دا بیا جایز ده. طالبان ورونو کدا دسي منع چاري چاو کړه بیا د آیات مو توایا رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. او سړي په مغصوب هم ځکه کې منځ کو نو ته د آیات مو توایا ته ورته چې دته منځ مکوا، یعنی دا معنا لدغه وصف سره چې په دې مغصوب هم ځکه کې منځ کې دا مکوا، دا معنا نه نفي د منځ نه د طالبانو، نفي دغه وصف د چې هغه په مغصوب هم ځکه کې منځ مکرو تحریمي ده دا مکوا. نو دا جایز د طالبانو چې نهي دغه وصف مقارن وکي، دا جایز د طالبانو. یو د ابو جهل په لار باندې روان وغه څوک هغه څوک چې بيخي سړی منځ ته نه، یو هغه څوک د سړی منځ ته نه پریږدي، یو هغه څوک د طالبانو منځ کې قومه او جلسه نه کوي کنه طمانیه په رکوع او سجود نه کوي، ورته دا منځ مکه ودا منځ کوي. دلته د منځنه نه منع کړای، دلته لږه وصف مقارن نه نهي کړي. د وصف مقارن چې په اسلام کې ممنوع لګي نه منع جایز د طالبانو. یا مثلا د صلات الرغائب صحیح خبردار ده بدعت د طالبانو، سل رکعات منځ د په یو ور باندې دا سل رکعات منځ ته کوي. یا لکه د طالبان مولان ډیره پښتنه کوي وای د صلات الذاکرین بيخي د مینه راوړي دا کنه خوندانو بریلویان ډیر یادي صلات الذاکرین دا مونږ څنګه یا بل ورسه دا بل جمعه کې غیر روانه د قضا عمرې روانه دا ټول طالبان اسلام کې اصل نه لري. نو چا چې قضا عمرې څنګه ته دا مونږ مکوا نو بیا وی چې د ابو جهل غونډه خبر درته کوي رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. نه طالبانو یو سړی له منځنه منع کول دي، یو لغه وصف مقارن للمنځ سره چې هغه یو خاصه نوع المنځ کوي چې په اسلام کې نه سره طالبانو دا په اسلام کې بیا جایز. علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله دلته خبر لیکلی دا کلا لئن لم ينتهي کچرته د منع را نوړلا دی ابو جهل لنصام بالناصيه من بونی سودی لناصینا ناصیه کاذبه خاطئه، هغه ناصیه چې کاذبه ده او خطا کار د ناصیه طالبانو دي ته وي